حدیث راوړی ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته وی دا قیامت پورې چې د ټولو نه اول بچا ته آواز کیږي ناغه آدم علیه السلام ته کیږي او بیا دا آدم علیه السلام چې راښکاره شي نو ټول دغه د اولاد به ویني فيقال نو به ویل شي هذا ابوكم آدم دا ستاسو هغه پلار دی آدم علیه السلام فيقول لبيك وسعديك ناغه به یا الله زه حاضر یم یا الله الله بوتوي اخرج بعث جهنم من ذريتك دخلوا بچونا هغه بچی راو بس چې هغه جهنم ته ځي فيقول يا ربي كم اخرج يلا سمرتي راو باسم فيقول اخرج من كل 199 ده هر صلنا يو كم سل راو باس ما زريتوني كي سوره زي ده هر زرنا يو كم زر فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا صحابة كرام يا رسول الله بصلوا كي يو كم سل جهنم تجينوا فممكن باتي سشو أغوتنا إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود زماد أمت مثال ده نور أمتون بمقابلة كي دي سيدي لك سبين ويختجي بطور غيبان دي مطلب دا زما امت ډیر لګ دی دا ډیر چې په جهنم ته ځي دا زما په امت کې نه ځي یریږي وي تاسو مو د دې نه بعد د حدیث کوم دی دا غدغه یو کم زر پکې بوزوي جهنم ته یو جنت ته د موږ سره مخکې تیر شوی باب قول الله تعالى باب وینا د الله کې الا يظن اولئك انهم مبعوثون دا خلق برپاسي يولو رزت ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين دا خلق برپاسي اغلو رزت فكم ورچ بدا خلق ودريق رب العالمين تو خلق ودريق رب العالمين وورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي يوم يقوم الناس لرب العالمين دې آیت په تفسیر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیاو وی چې کله خلق ودرېږي رب العالمین ته نو يقوم احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه چې کله په دوی کې څوک ودرېږي رب العالمین ته د قیامت پر ورځ هغه په خپل خولو کې ولاړي